بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د خپلې خوښې راډیو خپرونه رڼا تر پولې را سره په ژوندۍ بڼه له شریعت غږ نه په 93 FM او په 105.2 FM کې اوریدونکي یاست. هیله ده چې روغ جوړ او د الله تعالی په فضل او رحمت کې واوسئ. ګران اوریدونکو، نننۍ خپرونه مو د یو داسې ستر عبادت په اړه ده چې د مسلمان د ژوند له هرې ورځې سره تړاو لري. هغه عبادت چې 15 ځله د انسان زړه له خپل خالق سره نښلوي، د انسان فکر ازموي، نفس روزي او د ژوند په ستونزو کې د صبر او امید روحیه پیاوړی کوي. زموږ نننۍ موضوع ده د لمانځه روحي او رواني اغیزې پر مسلمان انسان. لمونځ ولې دومره مهم دی؟ ولې لمونځ د مسلمان د زړه لپاره سکون دی؟ لمونځ څنګه د اندېښنې، ناامیدۍ او بېقرارۍ په کمولو کې مرسته کوي؟ او موږ څنګه کولی شو چې لمونځ یوازې یو ظاهري عبادت نه بلکې د خپل ژوند د اصلاح وسیله وګرځوو؟ تر پایه راسره پاتې شئ. انشاءالله خپرونه به راسره واورئ او همدارنګه تاسې به په دویمه برخه کې لکه تل په څیر راسره اړیکې ونیسئ په 020 شمیره کې او خپل نظریات، معلومات او تجربې په دې هکله راسره شریکې کړئ. خو لومړی به لاړ شو کاشف صاحب ته. ستړي مشئ کاشف صاحب. بخیر و سلامت باشین. ما هم با نوبت خود سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شنونده های عزیز و گرامی و دوستداران برنامه تامرز روشنایی. امیدوار هستیم که همه خوبان صحت و سلامت و عافیت باشن و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال. شنونده های عزیز و گرامی و دوست داشتنی، قسمی که سایم سے بیان کردن موضوع خیلی ها مهم و با ارزش را روی دست گرفتیم که همان تأثیرات روحی و روانی نماز در زندگی افراد و انسان ها می باشد. پس دوستان عزیز، نماز می خوانیم و شما الحمدلله باید بدانیم که این نماز چی تأثیراتی بر ما دارد و نماز میخوانیم و این نماز چقدر اهمیت و ارزش برای آرامی ما و برای سکون و تسکین ما مسلمان ها دارد. ولیکن متاسفانه بعضی ها هستند که بنابر همان عادتی که کردن و عادتی که دارن نماز خود تیز تیز تون میخوانن، رکوع معلوم نیست، سجده معلوم نیست و نمیفهمن که چرا میخوانن و به خاطر چی نماز میخوانن. دوستان عزیز، این خیلی مصیبت بزرگ و مصیبت فراگیره در جامعه ما و شما شده و متاسفانه بچه‌شو میخورد که پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم. امیدوار هستیم شما خوبان هم شنونده برنامه ما باشین و در نیم برنامه‌ای که بعد از وقفه برمیگردیم باز تماس بگیرید، نظریات و معلوماتی که دارین با ما شریک بسازین. مننه محترم کاشفی صاحب. بخیر باشید. محترم اوریدونکو، بیا به هم موضوع را واخلو چې زموږ د نننۍ موضوع د لمانځه روحي او رواني اغیزې پر مسلمان انسان باندې. محترم اوریدونکو، کله چې د لمانځه نوم اخلو باید پوه شو چې لمونځ یوازې ولاړېدل، رکوع، سجده او سلام ګرځول نه دي. لمونځ د بنده او الله تعالی ترمنځ د اړیکې یوه ستره وسیله ده. انسان په ورځ کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. اقتصادي ستونزې، کورنۍ ستونزې، د کار ستونزې، د راتلونکي اندېښنې، د خلکو خبرې، غمونه او ذهني فشارونه او همداسې نور. خو کله چې مومن د لمانځه لپاره ودرېږي، د څو شیبو لپاره له دې ټولو بوختیاوو څخه ځان جلا کوي او خپل زړه خپل رب ته سپاري. هغه وایي الله اکبر، یعنی الله تر هر څه لوی دی. کله چې انسان دا معنا په زړه کې احساس کړي نو د نړۍ ستونزې ورته په خپل واقعي انداز ښکاري. ګرانو دوستانو، د انسان بدن غذا ته اړتیا لري، خو روح هم غذا غواړي. د بدن غذا خوراک دی، خو د روح له مهمو غذاو څخه ذکر، دعا، قرآن او لمونځ دی. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا بذکر الله تطمئن القلوب. کله چې انسان په اخلاص سره لمونځ کوي، زړه له الله تعالی سره اړیکه پیدا کوي. بسیار زیبا. دوستان عزیز، بزرگترین پناهگاه روحی انسان، مایه تسکین قلب‌های مضطرب و کارآمدترین دارو برای درمان بیماری‌های روانی مانند افسردگی، استرس،
و همچنین پریشانی های دیگر نماز هست. نماز خیلی از پریشانی های انسان ها را می تواند به طور بسیار چشمگیری از بین ببرد و رفع بگرداند. حضرت امام ابن قیم جوزیه، این بزرگوار و این عالم جید، در کتاب زیبای خود بیان میکنه نماز شفای دل و دفع کننده غم ها هست. یعنی نماز پریشانی ها، خستگی ها را واقعا از بین میبرد. کسانی که تجربه کردن، کسانی که عملی کردن، قسمی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت که پریشان می شدن، ناراحت می شدن، به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بیان می کرد یا بلال ارحنا، یعنی ای بلال ما را آرام ببخش با صدای اذان خود و ما را بخوا به طرف مسجد بیاییم تا که نمازی هست، عبادتی هست، اطاعتی هست، راز و نیازی که هست با الله متعال در میان بگذاریم. نماز جلب کننده روزی، حافظی سلامت جسم، دفع کننده آزار، طرد کننده بیماری ها، تقویت کننده قلب و مایه نورانیت صورت است. نماز به روح نشاط می بخشد، تنبلی را از بین می برد، سینه را گشاده می سازد و جان را تغذیه می کند. هیچ چیز مانند نماز در دفع بدی ها و خستگی ها و بدحالی های روحی مؤثر نیست، چرا که نماز پیوندی مستقیم با خدا دارد و هرگاه بنده به خدا نزدیک شود تمامی هم و غمهایش محو می گردد و تمام پریشانی هایش نابود می شود. در طول تاریخ دوستان عزیز ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، انبیاء علیهم السلام، صحابه کرام و علمای دین و مقربین درگاه الله متعال، اینها همیشه کوشش می کردن، تلاش می کردن مرهنگامی که خستگی و پریشانی به طرف اینها هجوم می آورد، اینها به نماز پناه می بردن. در حقیقت پناه بردن به نماز، پناه بردن به الله متعال هست، پناه بردن به پروردگار و خلاصی از پریشانی ها و خستگی ها. پس کوشش بکنیم دوستان عزیز با نمازها خدا عادت بتیم و غم ها و پریشانی هایی که میاد کوشش بکنیم که به زمزمه قرآن کریم به نماز و راز و نیاز با پروردگارمان ادامه بتیم تا شود که الله متعال خستگی ها و پریشانی ها را به طور کامل هم از ما و هم از سایر امت اسلامی انشاءالله که برطرف داشته باشد. بالکل محترم اوریدونکو، داسې مګنئ چې د ژوند ټولې ستونزې به سمدستي ختم شي، بلکې لمونځ انسان ته د ستونزو د زغملو صبر، امید، توکل او روحي ځواک ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، اندېښنه د انسان د ژوند یوه برخه ده. کله کله انسان د راتلونکي په اړه فکر کوي، سبا به څه کیږي، زما ستونزه به څنګه حل کیږي، زما د کورنۍ وضعیت به څنګه کیږي. دا فکرونه که له حده واوړي انسان ستړی او بېقراره کوي. لمونځ انسان ته د ورځې 15 ځله فرصت ورکوي چې خپل فکر له الله تعالی سره وتړي. په دعا کې خپل رب ته وایي یا الله ته زما ستونزې وینې، ته زما حالت پیژنې، ته زما مرسته کوونکی یې. همدا احساس د انسان په زړه کې د امید او توکل روحیه پیاوړی کوي. ګران اوریدونکو، د لمانځه یوه ډیره مهمه برخه سجده ده. په سجده کې انسان خپل تندی د خپل خالق پر وړاندې ږدي. دا حالت انسان ته د عاجزۍ درس ورکوي. هغه پوهیږي چې زه کمزوری یم خو زما رب قوي دی، زه محتاج یم خو زما رب بې نیازه دی، زه محدود یم خو زما رب د هر څه توان لري. له همدې امله مومن په سجده کې خپلې دعاوې کوي او خپل زړه الله تعالی ته سپاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بنده په سجده کې خپل رب ته تر ټولو نږدې وي، نو په سجده کې ډېرې دعاوې وکړئ. راځئ دا وګورو چې زموږ لمونځونه څنګه دي. موږ کله چې لمونځ کوو موږ حضور لرو که نه؟ اکثره خلک په لمانځه ولاړ وي خو فکرونه یې په دنیا کې اخته وي. کم از کم انسان باید دا کوشش وکړي چې کله لمانځه ته درېږي خپل حضور الله تعالی ته کړي. داسې فکر کوي خو بالکل همدا هم حقیقت دی چې موږ الله تعالی سره مجلس لرو، الله تعالی سره خبرې کوو، الله تعالی ته خپل
مشکل وړاندې کوو څنګه موږ دریږو. موږ داسې هم ګورو چې انسانان په چټلو کالیو، په ببر سر، په ناولو پښو ولاړ وي الله تعالی ته. تاسو چې کله یو چاته په دنیا کې ورځئ په څنګه شکل ورځئ؟ تاسو غواړئ چې بې نظمه ورشئ؟ تاسو غواړئ چې ستاسو لباس چټل یا خراب وي؟ هیڅکله نه. نو چې کله ته الله تعالی ته ودرېږي ته به څنګه ودرېږي؟ دا ستا نیت او ارادې پورې تصمیم لري چې ته څنګه ولاړېږي. نو ځکه انسان باید په اوداسه، ستره، منظمه، پاک، ښکلی او خپل قلبی حضور او فکری حضور فقط او فقط الله تعالی ته وکړي. نو انشاءالله الله تعالی به ما او ته همیشه آوري او خپل عذر و تضرع به الله تعالی ته کوو. بسیار زیبا. دوستان عزیز، مفسری بزرگ امام فخر رازی رحمت الله تعالی علیه در تفسیر آیه اقیم الصلاة لذکری می نویسد روح انسان در کشاکش زندگی دنیا دچار تفرقه، پراگندگی و اضطراب می شود. امواج افکار دنیوی جان را خسته و بیمار می کنند. خداوند نماز را فرض کرد تا انسان روز 5 بار از این غوغای بیرونی هجرت کند. وقتی انسانی نمازگزار می گوید الله اکبر، یعنی خط بطلان بر تمام نگرانی های حقیر دنیوی کشیده است. این تمرکز محض روح را از پراگندگی نجات می دهد و با جمعیت خاطر و زیبایی و آرام می رساند. نکته دیگری که بیان بکنیم، حضرت دکتر عائزی القرنی این بیان می کند نماز دژ محکم در برابر طوفان‌های روانی می باشد. در کتاب بسیار مشهور خود به نام لا تحزن، یعنی غم مخور، نماز را نسخه نهایی درمان افسردگی و نابودی امراض گوناگون دانسته است. این بزرگوار نوشته می کند نسلی که طوفان بیماری های روانی بر او فشار آورده باید پیشانی اش را به خاک بمالد تا آرام گیرد. هرگاه ترس و هراس تو را فرا گرفت و اندوه گریبانت را گرفت، فوراً به نماز رجوع کن و به نماز بایست. آنگاه آرامش روح و جسم تو را فرا می گیرد. نماز ریشه‌کن کردن آثار بجامانده از اندوه و راندن حشرات افسردگی از وجود را تضمین می کند. این همان راز کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که به بلال می فرمودند ارحنا بها یا بلال، یعنی ای بلال با اذان و نماز ما را به آرامش برسان. دوستان عزیز، نماز ابعاد مختلف و جنبه‌های مختلفی دارد. در بخش‌های آرام کردن، در بخش‌های ترمیم کردن و تزکیه نفس انسان‌ها و برای رسانیدن انسان‌ها به آرامش‌های روحی و روانی. بر اساس آموزه‌های بزرگان دین، نماز از 3 طریق عمده به بازسازی روان انسان کمک می‌کند. یکی تخلیه بارهای منفی عصبی هست، حالت خشوع و سجده، غرور و تکبر را که ریشه بسیاری از حسادت‌ها و رنج‌های روانی است از بین می‌برد. پناهگاهی برای مقابله با بحران‌ها. در فقه اسلامی نماز خوف و نماز استسقا و نماز کسوف نشان می‌دهند که در ساختار اسلام هر بحران بیرونی یا طبیعی باید با آرامش درونی حاصل از نماز پاسخ داده شود. یعنی می‌بینیم وقتی که یک ترس و وحشتی که از بیرون دامنگیر بشریت می‌شود، وقتی که یک ترس و یک هرج و مرج به بشر رجوع می‌کند، بشر می‌ترسد، بشر وحشت می‌کند. ببینین وقتی که شبها مهتاب گرفتگی میشه چی میشه؟ روز آفتاب گرفتگی باشه چی میشه؟ مردم طبیعتا میترسن و حکمتهای این آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی هم ترس مردم است. الله متعال برای مردم نشان میده بزرگی خدا، الله متعال برای مردم نشان میده قهر خدا و همان عظمت خدا، که وقتی که مهتاب به این زیبایی سیاه می شود این قدرت الله متعال هست. ای انسان
اگر خدا بخواهد تو را هم نابود میکنه. تو هم به نزد قدرت الله، به پیش قدرت الله متعال تو هم هیچ چی نیستی. پس اینجا انسان میبینیم به نماز رجوع میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سنت ها را وضع کرده است تا که انسان با آرامش درونی روبرو شود، تا که انسان با آرامش روحی و روانی جواب این سیاست ها و جواب این وحشت ها را ادا بکند. پس دوستان عزیز میبینیم که نماز در بخشی فکر و روح و روان و آرامش اینها بسیار تأثیری دقیق و تأثیری بسیار عجیب و بزرگ دارد. پس کوشش بکنیم که ما خود با این موضوعات عادت بتیم. از دارو خوردن، از دوا مصرف کردن، متاسفانه از بعض عاداتی ناپسند و از بعضی عاداتی که در زمان جاهلیت از آنها استفاده می شد از آنها دست بکشیم و رجوع بکنیم به نماز تا که آرامش واقعی را درک بکنیم. مننه. محترم اوریدونکو، لمونځ د انسان د ژوند د نظم او روحي ثبات لپاره هم مهم دی. 15 وخت لمونځ انسان دې ته متوجه کوي چې د ورځې په جریان کې څو ځله له خپلو بوختیاو څخه ځان وباسي او خپل رب یاد کړي. سهار د ورځې پیل الله سره، غرمه د کارونو په منځ کې د الله یاد، مازدیګر د ورځې بوختیاو ترمنځ روحي وقفه، ماښام د ورځې د پای پر لور د الله یاد، ماخوستن د شپې له پیل مخکې عبادت او دعا. دا منظم عبادت انسان ته د وخت د ارزښت احساس هم ورکوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې غصه د انسان په ژوند کې ډېرې ستونزې جوړولی شي. یو انسان ممکن په یوه لحظه کې د غصې له امله داسې خبره وکړي چې وروسته پرې پښیمانه شي. اسلام موږ ته د غصې د کنټرول لپاره د صبر، سکوت، اودس او عبادت لارښوونه کړې ده. لمونځ هم د نفس د روزنې یو وسیله ده. کله چې انسان هره ورځ څو ځله د الله تعالی پر وړاندې ودرېږي، د عاجزۍ، صبر او ځان کنټرول تمرین کوي. نو باید هڅه وکړو چې د لمانځه اثر یوازې په جومات کې پاتې نشي، بلکې په کور، بازار، دفتر او ټولنه کې هم څرګند شي. الله تعالی فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. لمونځ انسان له بدیو څخه منع کوي. خو دلته یوه مهمه خبره ده که موږ لمونځ کوو خو دروغ وایو، ظلم کوو، د خلکو حقونه خورو، غیبت کوو او له خلکو سره بد چلن کوو، نو باید په خپل لمانځه او خپل اخلاقو کې بیا کتنه وکړو. د لمانځه روح باید زموږ په اخلاقو کې ښکاره شي. که لمونځ زموږ ژبه له دروغو، لاس له ظلم او زړه له کینې څخه نه ساتي، باید د خپل عبادت په کیفیت کې د اصلاح هڅه وکړو. بخیر سلامت باشین. دوستان عزیز، میبینیم که نمونه های زیادی داریم از کسانی که واقعا نسبت به نمازهایشان بی‌توجه هستند. در طول تاریخ ما داریم برادران عزیزی که هست و پدران عزیزی که متاسفانه نسبت به نمازها و نسبت به عباداتشان خیلی بی‌تفاوت هستند. یکی از این نمونه ها دوستان گرامی پدیده نمازی عجولانه هست. یعنی این شیوع و این مصیبت بزرگی هست که در میان نمازگزاران متاسفانه به وجود آمده. اگر در ایام رمضان یا اوقات نمازهای پنجگانه به مساجد ببینیم، میبینیم مردم الحمدلله آمدن به نماز، آمدن به صفهای اول قرار گرفتن، نماز خود میخوانن، نماز خود ادا میکنن. این خیلی خوب هست، این خیلی افتخار هست. ولیکن جوانان عزیزی ما و کارمندان عزیزی ما و پدران گرامی و دکانداران عزیزی ما میبینیم که نمازهای 10 رکعتی، نمازهای 4 رکعتی را در کمتر از 2 دقیقه تمام میکنن. یعنی 4 رکعت نماز را در 2 دقیقه خواندن خیلی مصیبت است، خیلی دردی سر هست. واقعا این نماز را آیا الله قبول میکند یا خیر؟ 4 رکعت نماز با تکرار سوره الحمد، با دیگر آیه ها و همچنین رکوع و دعا کردن، سجده و دعا کردن و همچنین دوباره بلند شدن و خواندن و زمزمه کردن و رفتن التحیات و قعده و این موارد و سلام دادن، یعنی واقعا میبینیم که حد اقل اینها هر کدام را اگر نیم دقیقه تقسیم بکنیم چقدر میشود.
یعنی پس دوستان عزیز و گرامی خیلی متوجه باشیم، نمازهای خود را ورخطا نخوانیم، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار یک نامی زشت و یک نامی بدی را برای این انسانها در نظر گرفته. پیغمبر مبارک بیان کردن بدترین دزدان کسانی هستند که از نمازهای خودشان دزدی میکنند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه کرام بیان میکنه که بدترین دزد چی کسی هست. صحابه کرام بیان میکنن کسی که از خانه مردم بالا می رود، کسی که از دیوار مردم بالا می رود، کسی که جیب مردم را می برد و قطع می کند و مالی مردم را به غارت می برد، این بدترین دزد است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن نه خیر، بدترین دزد کسی است که از نماز دزدی بکنه. ببینید دوستان عزیز، چرا ما از نمازمان لذت نمیبریم؟ چرا ما نماز میخوانیم گویا که هیچ نخواندیم؟ چرا ما نماز میخوانیم این قسم خوشحال هستیم، خود تسلی میتیم که برو مسئولیت از گردنمان ساقط شد؟ چرا امروز برادر مسلمان ما، خواهر مسلمان ما قسم نماز نمیخوانه که واقعاً علاقمندانه عاشقانه بخوانه نماز؟ فقط به خاطر اینکه یک مسئولیت است از گردنمان برطرف باشه، فقط به خاطر میخوانیم که اگر فلانی پرسان کرد نماز خواندی بگیم بله نماز خواندیم. نه دوستان عزیز، این قسم نکنیم. حتی احادیث می آید که وقتی که اگر شما گریسنه هستین، وقتی نماز هم فرا رسیده، اول نان خود بخورین تا که نماز که میخوانین با خاطر آرام بخوانین. وقتی تشنا به بیت الخلا اگر میروین، شما نباید نماز بخوانین در آن حالت، چون شما مشکل دارین، شما ورخطا هستین، خشوع خضوع نیست در نماز، شما با فکر تشنا و بیت الخلا هستین. پس کوشش بکنید که نمازا که میخوانیم با خاطر آرام، با دل جمع، با یک عالم انرژی، با یک قسمی بخوانیم که حد اقل نماز در قیامت از ما شفاعت بکنه. بالکل دمې ته هم وخت لږ پاتې دی. محترم اوریدونکو او محترمو میندو او پلرونو، د ماشومانو د روزنې تر ټولو ښه لار عملي نمونه ده. که پلار او مور د لمانځه پابند وي، د لمانځه درناوی وکړي او ماشومانو ته په مینه د عبادت زمینه برابره کړي، ماشومان هم د لمانځه له ارزښت سره اشنا کیږي. خو د ماشومانو په روزنه کې یوازې امر کول کافي نه دي. ماشوم باید وویني چې پلار یې لمونځ کوي، مور یې لمونځ کوي، په کور کې د لمانځه احترام کیږي، د لمانځه پر مهال سکون او ادب ساتل کیږي. دا عملی روزنه د ماشوم په شخصیت ژوره اغیزه کوي. نو ګران اوریدونکو، که غواړو چې لمونځ مو زموږ په شخصیت کې بدلون راولي، باید بعضې ټکو ته متوجه اوسو. اول دا چې لمونځ په خپل وخت ادا کړو. دوم د لمانځه معناوې زده کړو. بل دا چې د لمونځ په بیړه ونه کړو. د لمانځه پر مهال د الله تعالی عظمت په زړه کې حاضر کړو. په سجده کې له الله تعالی څخه دعا وکړو. د لمانځه اخلاق په ورځنی ژوند کې عملي کړو. خپل اولادونه په مینه او نرمه ژبه لمانځه ته وهڅوو او لمونځ یوازې عادت نه بلکې د الله تعالی سره د ملاقات په توګه وګڼو. نو بیا به انشاءالله موږ د لمانځه نه هم خیر او خوند اخلو. لکه مولوي صاحب چې ویل چې انسان که کله ضرورت بیت الخلا ته لري، ضرورت نه دی چې په منډه ته لمونځ کوي بیا ځي. لاړ شه، خپل ضرورت رفع که، خپل اودس وکړه او په خشوع خضوع او په آرام فکر سره لمانځه ته ودرېږه. نو ته د الله تعالی سره ملاقات کوې، ته به د دې لمونځ نه هم خیر ګڼې او لذت به هم ترې اخلي او دا به یو د ملاقات زمینه تاتوي. دا زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع و چې در سره مو بیان کړه. انشاءالله چې تاسو به یو څه ترې اخیستي وي. تاسو را سره په دویمه برخه کې انشاءالله اړیکې ونیسئ. وضو لنډه دمه اخلو، پس له دمې را سره په خپرونه کې تم شئ. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، مونږ د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې ناستو او هغه ته شاوخوا مهاجرین او انصار ناست ول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دا راته ووایاست چې که زه په کوم کار کې سستی وکړم تاسو به ما سره څه کوئ؟ صحابه کرام د ادب په خاطر چوپ و. امیر المؤمنین خپل خبره 3 ځله تکرار کړه.
نو حضرت بشیر ابن سعد رضی الله عنه ورته وویل که تاسو کارونه سم اجرا نه کړئ موږ به تاسې داسې سیده کړو لکه څنګه چې غشې سیده کیږي. دلته نو امیر المؤمنین د الله جل جلاله حمد ووایه او 3 ځلې وویل تاسو اوس د امیر المؤمنین د مجلس وړ یاست. همدارنګه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ محمد بن مسلمه رضی الله عنه ته فرمایل ما څنګه مومې؟ هغه یې د ټولو کارونو ستاینه وکړه او په پای کې ورته فرمایل خو که تاسو کاږه شوئ او کارونه مو سم نه اجرا کول نو موږ به تاسو د غشې په شان سیده کړو. امیر المؤمنین وویل الحمدلله چې زه د داسې خلکو امیر کړی یم چې که زه کوږ شم سیده کوي مې. درنو اوریدونکو له دې پیښو څخه دا خبرې څرګندېږي چې د اسلامي نظام حاکمان باید همیشه محاسبې ته حاضر وي. بل د اسلامي نظام حاکمان باید د ځان لپاره داسې مشاورین وټاکي چې د هغه عیبونه او کمزوري ورته په ګوته کړي. داسې مشاورین نه چې ټوله ورځ یې کاذبه ستاینه کوي او غلطیانو ته توجیهات کوي، ځکه دا کار حاکمان غافله کوي چې زیان یې اسلامي نظام او رعیت ته رسیږي. او بل دا چې خلک باید خپل حاکمان محاسبه او اصلاح کړي. دا یې حق او مسؤلیت دی چې اصلاحي سالمې نیوکې مشورې او وړاندیزونه ورته وکړي. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. باز هم شنونده های عزیز بسیار خوش آمدین. امیدوار هستیم تا آینده شنونده برنامه ما بوده باشین. میریم تماس میگیریم. برادرمون چه کسی هست؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای عرض بزرگوارای القدر معظم و سلام و احترامات قلبی خدا برسان میرسانم خدای تبارک و تعالی در کلام برحق خود چندین بارا از اقیم الصلاة و آتوا الزکات گفته به شرطی که قاعده رکوع همه چیز ناراحت کنن و بعضی کسای محدودی که اصلا 4 رکعت نماز 2 دقیقه میخوانن و ایره فکر کنن که وقتی که قرآن عظیم شان کسی میشنوه حلای بینیات رو خند میگه. وقتی که کسی نماز میخوانه که با الله تبارک و تعالی سخن میگویه متوجه باشه همین کلمات رکوع سجده را صحیح ادا کنه. بزرگواران محترم کسی که در خانه که قرآن عظیمشان خوانده میشه، نماز خوانده میشه، خیر، عبادت، برکت افزون میشه. در خانه که نماز خوانده نمیشه، قرآن عظیمشان خوانده نمیشه، شیطان جا میگیره، ناتفاقی، بدخلقی، مرض، همه چیز جا میگیره و بعضی کسای محدودی که هستن بی تفاوت میباشه. طور مثال بزرگوار میگن ما اتوزوز گپ میزنم که بعضی امی دوستا بسیاری در پشت خط هستن زیاد وقت نکنن و امی خواهش بارها شده که امی همکارای محترم عالم هستن، بزرگوار هستن، گپ میزنن خلاصه بسازن و دیگه کسایی هستن که یک تعداد محدود میگرسن. امی بچهشان خوست امی پدر میگه که بخی بچه نماز بخواد، امی مادر لعنتی چی میگه باید که خواه فلانی جا پوره شود. لعنت خدا سر تو مادر و امی تربیه و امی به نماز خواندن اخلاق نیکو به پدر مادر مربوط است که از این تعداد تفصیلات یا چرا صاحب این یک نقطه که دیگر هم به جاری تا میگیم صاحب بیوار میگیم خاطر زیر وقت نشه. امی شیرین هست پایدرد است، پایشت دراز میکنه در وقت نماز. امی نوازهایی که شامده امی جای نماز اوار کرده وقت نماز خواندن امی پای خود دراز میکنه و میگم چرا پایت دراز کردی؟ میگه چرا مادر کلام میکنه؟ امی تو طفلا عادت میگیرن صاحب دیگه زیاد وقت نمیکنه. سلام احترامات خدا و محترم استاد عبدالله و محترم غمخوان
اعظم زازی صاحب و دستر صاحب و دکتر صاحب محترم خلیق امیر صاحب زنده و سلامت باشی، کتیر انوایتان موفق باشین، کامگار باشین صاحب. بخیر و سلامت باشین سلطانی صاحب گرامی. الله امتحان شما را خیر نصیب کنه. تماس دیگر داریم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تاسو مولوی صاحب سلام صاحب ټول ګران اوریدونکو او کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام محترم محمدي صاحب، خدای امراوله صحتمند او خوشاله اوسئ. مهرباني. موضوع هم ډېره ښه موضوع ټاکلې ده. پس د ایمان بالله نه د الله من ایمان پس له مومن به شان نه له مونځ ده. ټولو فرایضو کې بهتره اعمالو کې پس د ایمان نه هغه لمونځ ده. بالکل مونځ دا د ټولو امورو کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله به مشکل درلود امور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به رجوع کوله مانځه ته، او رب العالمین فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسې الله نه کومک غواړئ په صبر سره او په مانځه سره. چې کوم مشکل د ترافیک سو راغی او داسې وکړه او مونځ وکړه مانځه ته روژه کړه. مانځه کې له الله سره خبرې دي. الله ته فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله تعالی را خاص عبادت کوم تا نه مدد او کومک غواړم. دعا ده دا الله سره خبرې کول دي. نیاز کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که څوک دوه رکعته په مونځ کې او قسم وکړي چې ما له الله سره خبرې وکړې دی نه حنیف بېشک الله سره خبرې بالکل له الله سره چې خبرې کوي نو ټولو امورو کې د خوشا رب العالمین مشکلات خو الله یې ختموي. که هغه د اقتصادي مشکل وي، که هغه نور مشکل وي، ټول وي په مانځه ته رجوع کړو له الله نه غوښتل دي چې د ټول امور کې مدد وکړي. هم د بدن د راحت دپاره ده، هم د اعصابو سکون دپاره، هم د دنیا او د اخروي ټول امور. بالکل کله چې هغه کې ثواب واجب الله په خپل اندازه د انسان د نفع لپاره واجب امور چې الله منع کړي هغه مجرا او ثواب د انسان په داره دي. کوم چې الله امر کړی هغه د انسان ګوره الله فرض کړي دي، الله جل جلاله واجب کړي دي، هغه د انسان د نفع لپاره دي، هغه د مسلمان د نفع لپاره دي، هم د دنیا هم د آخرت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فرمایي مونځ ده تنهى عن الفحشاء والمنکر، سړی منع کوي د منکر او فعل د عمل نه دواړه سړی منع کوي. څوک مونځ کوي صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی الله رسوله پلانکی سړی مونځ هم کوي غلا کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیان حاضر ده چې هغه به منع شي. مفسرین کرامو دومره په دې کې تدبیر کړی ده وایي دی منع کوي هسې که څوک منع کېږي نه د هغه اودس اودس نه ده د هغه لمونځ مونځ ده. خو دومره مؤخر تدبیر کړی چې دا په مانځه کې ولاړ دی، خو چې ناروا او فحشا او منکر ته خو منع شو په دومره اندازه یې تدبیر کړی. دا د سبب دا د ټولو د منکراتو د منع لپاره الله فرمایي خو تنهى عن الفحشاء والمنکر، دې نه یې منع کوي په ټولو امورو باندې. د ناروا دي فحشا دا مونځ منع کوونکی ده چې منع کوونکی ده چې مونږ زمونږ فامیل کورنۍ لکه الله د مانځه لپاره امر کړی چې مونځ کوئ. مونځ په مخکې د ټولو اعمالو کې بهتره مونځ وایي. د امام اعظم رحمه الله په هغه کې د بهتر د مانځه په راځي. نور فرضه کې نه بهتر په ټولو فرایضو کې مونځ ده. امام اعظم رحمه الله ته امام باقر صاحب راغی پوښتنه چا ورته وکړه چې هغه کتاب الله او حدیث د رسول الله پرې کې دي په خپل رایې عمل کوي. کله چې امام مختصر نه درته کله چې امام صاحب ته راغی امام صاحب خو بدل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندان مشانو کې ده ورته ټیک شو. پوښتنه یې وکړه امام صاحب ته وضاحت لاره کړې. پوښتنه یې وکړه مونږ خبر ته د الله کتاب یا رسول الله حدیث دې مونږ لیکلي هغه پرې کې په خپل رایې کار کوي. امام اعظم رحمه الله ورته وویلې زه تا نه څو پوښتنې کوم، یو دا مونځ بهتره ده او که روژه بهتره ده؟ وایي مونځ بهتره ده. فرضیت کې نه ښیي په بهتروالي کې بس دواړه فرض دي. ورته ویلې که چېرته ما په خپله رایه باندې کار کولی ما د مانځه قضایي پرې راوړله. مونځ بهتره ده چې کله ښځه باندې معنا مرض راشي حیض راشي مونځ هم پرېږدي روژه هم کړو زه دواړه بیا د روژې قضایي شته پرې د مانځه نشته. وایي که ما په خپله رایه باندې کار کولی ما د مانځه قضایي پرې چې بهتره لمونځ ده. بالکل هغه نوره قصه بګرم چې نورو اورېدونکو وخت ونه نیسي
او نو داسې دا مونږ بهتره د په ټولو اعمالو کې د ایمان بالله نه فرایضو کې هغه بهتره لمونځ ده چې موږ فامل زموږ د کورنۍ لپاره که راحت غواړئ امنیت غواړئ د کور سهولت او اسانتیا غواړئ ته خپله اولاد ته امر وکړي فامل ته په مانځه باندې او بېلمازي نه ځان وساتي. الله دې موږ زموږ اولادونه ټول دینداره مازخانه راولي. الله دې موږ ته په صحیح طریقه د مانځه کولو توفیق رب العالمین تنسیب وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. علیکم السلام محترم محمدي صاحب. واقعا چې سړی که فکر وکړي لمونځ یوازې یو عبادت نه دی بلکې د انسان د زړه فکر اخلاقو او ورځنی ژوند د اصلاح لپاره هم مهمه وسیله ده. زو دا بله اړیکه راخلو چې زموږ کوم ورور دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم. السلام علیکم سوای محترم. علیکم السلام ورحمة الله. ببین موضوعی که شما رو ایجاد کردین اساس ایمان ما. اعظم در ایمان میگه که نمازمون نمازی است که پر از فحشا و از منکر و از منکرات منع کنند. باز میگه ولذکر الله اکبر. از همه چیز ذکر خدا بالاتر است. اگر نیست پیغمبر خدا را فرمودند و پیغمبر خدا به اصحاب گفت آیا ما به اون عبادت شما را آشنا می‌کنم که از اینکه شما میرین در تنگه‌های جهاد شما گردن کافر می‌زنید و کافر گردن شما رو می‌زند. از اون قدر بالاتر است. چند نکته دیگر یاد کرد. آخر گفت اصحاب پیغمبر خدا گفت یا پیغمبر خدا بلا ولی قبول دارین امید برای ما بگو. گفت ذکر الله تعالی. ذکر خداوند. یاد خداوند. اینا به مومنی که از قرآن خبر ندارد اون قدر عبادتش با حقیقت روبرو نیست. قرآن اعظم برای ما که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ما بعض برادران می‌بینیم که دکتر نماز هستن ولی در نماز نیستن. ما به اینا میگیم که نماز قابل قبول نیست. هیچ کار خداوند است که موضوع مداخله نداریم علیه بالله. اما نماز به اساس شخصیتی است. وجود کنید از نماز خود درست درس داشته باشید. یکی نمازی که ما به خاطر خدا میخوانیم. یکی نمازی است که به خاطر ملت و مردم میخوانیم. یعنی به این معنی که ما به ملت مردم خود صادق باشیم. به جهانیان ثابت باشیم. متاسفانه تماس آقا صاحب قطع شدن و میریم تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ستړي مشي جوړ پخیر. الحمدلله تاسې هم ستړي مشئ خوشحاله او ارام اوسئ. څوک او له کومه ځایه؟ حاجي احمد احمدي یم هم د زابل ولایت. احمدي صاحب محترمه د زابل ولایت څخه د اړیکې راسره نیولې خوشحاله شو چې ستا غږ ځانه سره لرو. مهرباني وکړئ د لمانځه په هکله که څه لرئ مهرباني وکړئ. زموږ دا نن موضوع ده د لمانځه روحي او رواني اغیزې پر انسان باندې پر مسلمان انسان څه دي که په دې هکله څه لرئ مهرباني. لمونځ خو دا د ایمان جز د ایمان دغه لري. په بکر کې د خلک ته معجب ته نه راځي نه جامع کوي په کوڅ ولاړې په کلي کې معجب دي او د لرې ادا کولی شي چې دا ورسه په کلي کې د دروازې راتنګ سره کور او معجب دي دوی نه د کور کې مخکې ما دا سره د پیغام د کور معجب ته خامخا که سهار یې که ماخستان یې که ماپښین یې ځان لمونځ به جمع وکړي. دا خو د ایمان جز دی. دا زما دغه پیغام. الله دې راته عزتمند او خوشحاله لره احمدي صاحب د زابل ولایت څخه او ستاسو دا پیغام خلکو ته همدغه و چې باید لمونځونه وکړي په جماعت سره یې وکړي. لمانځه ته باید مسجد ته ولاړ شي. ډېر ښکلی پیغام مو درستو. محترم اورېدونکو دلته د دمې وخت دی. زو یوه دمه اخلو. له دمې بعد بیرته راګرځو. تاسو موږ سره په شریعت غږ راډیو کې رڼا تر پولې اورئ په 93 FM او 105.2 بیا به راسره اړیکې ونیسئ د خپرونې د موضوع په تړاو چې د لمانځه روحي او رواني اغیزې پر مسلمان انسان څه دي. دا مو موضوع ده. اړیکې راسره بیا ونیسئ. وزو لنډه دمه اخلو. والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن. د شریعت غږ راډیو د دینی، علمی، فرهنګي، ادبي او ټولنیزو خپرونو انعکاس ورکوونکی. شریعت غږ 93 FM. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا. بیا هم ستړي مشئ محترم اوریدونکو، ستاسې خپلې خپرونې رڼا تر پولې ته چې راسره یې په ژوندۍ بڼه له شریعت غږ راډیو څخه اورئ. زو دا اړیکه راخلو چې زموږ کوم ورور دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اړیکه د اغا صاحب بیا را سره ونیول، اړیکه یې پرېښوه، انشاءالله چې بیا به هم را سره اړیکه ونیسي. محترم اوریدونکو، د لمانځه کې چې کله انسان په لمانځه وي نو دا د زړه سکون او ډاډ هم دی. کله چې مسلمان په اخلاص سره لمونځ کوي خپل زړه الله تعالی ته سپاري او له هغه څخه مرسته غواړي، ځکه قرآن کریم هم فرمایي خبر اوسئ د الله په ذکر سره زړونه ډاډ مومي. زو دا اړیکه راخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم. علیکم سلام آقا صاحب محترم، خوش آمدین. مهربانی. به ملت افغانستان نظام اسلامی رو مبارکباد میگم. سلامت باشین. برکت از این نظام हमने वो बराबर रखी. बिल्कुल. इसको सराहत कर दी. 50 साल नवा अभी आज ما برطرف شد इंशाल्लाह. برکت از این نظام و سیاست معقول اسلامی این نظام ما امروز آزادی داریم. बिल्कुल. یا ارتقی سگار में से निजाम रखने ندارد. ما परेशान میگم که این نظام در رفتار کبھی کره زمین رسمیت دارد و تمام جهان ما در معاملات تجارتی، سیاسی و اقتصادی کنیم. این که دروازه‌های ملل متحد به امریکا او دروازه واس میشه. سلامت باشین. امریکا به چه وجهی که با این نظام کنار باید در جهان جاری ندارد. سلامت باشین جناب آقا صاحب. هر دیگه که ما دارم خدا کنه که بشنویم سوالی ارفای مرا مردمی که به این نظام وابسته نیست، به اسلام وابسته نیست، ارفای ما بسیار سخت سرغه تمام میشه. ما به این کسایی که مخالفت میکنن جناب آقا صاحب د ډېرې مننې سره جناب آقا صاحب با عرض معذرت کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ د خپرونې د موضوع په تړاو را سره خپل نظریات شریک کړئ، ځکه د خط شاته نور اوریدونکي هم شته چې موږ سره د موضوع په تړاو اړیکې نیسي. نو محترم اوریدونکو، انسان په ژوند کې له ستونزو، غمونو او اندېښنو سره مخ کیږي. لمونځ انسان ته فرصت ورکوي چې له ورځنیو بوختیاوو لږ شیبه لرې شي، خپل فکر راټول کړي او الله تعالی ته خپلې ستونزې وړاندې کړي. دا ټول د لمانځه له برکته دی. همدارنګ لمونځ مسلمان ته دا احساس ورکوي چې هغه یوازې نه دی، یو مهربان او قادر رب لري. دا باور د ستونزو پر وړاندې انسان حوصله او استقامت زیاتوي او همدارنګه لمونځ انسان ته امید ورکوي. مومن پوهیږي چې د الله رحمت پراخ دی او هیڅ ستونزه د تل لپاره نه پاتې کیږي. له همدې امله لمونځ د ناامیدۍ پر ځای د امید او مثبت فکر روحیه پیاوړې کوي. که په لمانځه کې سړی کله حضور ولري نو ډیر مسائل دي چې انسان به ورسره د جنجال څخه خلاص کی. دا شرط دی چې انسان لمونځ په خضوع او خشوع سره ادا کړي او خپل فکر راټول کی په لمانځه کې وي. په لمانځه کې سکون، توجه، خشوع او نظم د انسان د ځان کنټرول وړتیا پیاوړی کوي. څوک چې د خپل نفس د غوښتنو د کنټرول تمرین په عبادت کې کوي، په ورځنی ژوند کې هم د غصې او بې صبریو په کنټرول کې بریالي کېدای شي. نو کله چې لمونځ په اخلاص،
خشوع او د معنا په درک سره ترسره شي د انسان په اخلاق او چلند کې مثبت بدلون رامنځته کوي. یعنی دا شرط دی چې انسان باید لمونځ په اخلاص سره په خشوع سره، لکه مخکې چې آغا صاحب هم وفرمایل چې لمونځ باید په داسې یو فکر سره وشي چې انسان خپل ټوله توجه الله تعالی ته کړي. دا قسم لمونځونه کول چې په 10 رکعاته زه په 2 دقیقو کې خلاصوم نو الله تعالی دې قبول کړي، خو دا لمونځ نه دی، دا عبادت نه دی، دا یو عادت دی چې تا ته در پاتې دی او لکه د نورو اعمالو دا عادت هم مخته وړي. نو کله چې ته عبادت کوي هغه کې باید خشوع وي، په هغه کې اخلاص وي، په هغه کې خضوع وي، نظم پکې وي، انسان نو بیا کولی شي چې په هغې کې سکون ومومي. 5 وخته لمونځ مسلمان ته د وخت ارزښت ور زده کوي. انسان عادت کیږي چې خپل کارونه منظم کړي او وعدو ته پابند وي او د وخت ضایع کولو څخه ځان وساتي. دا ټول د لمانځه له برکته دی چې انسان کله خپل 5 وخته لمونځونه خپل په وخت، خپل په منظمه توګه یې ترسره کوي، نو په دې انسان کې الله تعالی د وعدو پابندي هم ګرځوي، د وخت ضایع کول هم پکې نه وي او انسان پکې د خپل دغه لمانځه له برکته انسان ته سکون، مشکلات حل او انسان ته صبر، تلقین او امید پیدا کوي. لمونځ د انسان لپاره د ورځنۍ 15 ځله په یو ډول روحي وقفه ده. انسان کولی شي له ځانه وپوښتي ما نن څه وکړل، چاته مې زیان رسولی، کومه تېروتنه مې کړي، څنګه کولی شم خپل عمل اصلاح کړم. انسان سو او خطا لري، نو کله چې لمانځه ته درېږي دا پوښتنې انسان د ځانه کوي چې ما نن خلکو سره څه وکړل، ما مثلا چاته خو به ضرر نه وي رسولی یا کومه تېروتنه مې کې کړې وي نو هغه الله تعالی ته مخته کړم او خپل توبه وباسم، او څنګه کولی شم خپل عمل اصلاح کړم، یعنی مثبت لوري ته خپل اعمال ښه کړم او خپل اعمال نورم داسې کړم چې د الله او د انسانانو رضا لاسته راوړم. نو د الله تعالی سره د اړیکې پیاوړتیا همدغه لمونځ دی. تر ټولو مهمه روحي اغیزه دا ده چې لمونځ د بنده او خپل رب ترمنځ اړیکه پیاوړې کوي. کله چې دا اړیکه قوي شي انسان د ژوند په سختیو کې د زړه له کومې د الله تعالی مرسته غواړي. نو لمونځ یوازې د بدن حرکات نه دي، لمونځ د زړه تربیه، د فکر اصلاح، د نفس روزنه او د روح غذا ده. خو د دې اغیزو لپاره یوازې د لمانځه ظاهري ادا کول بسنه نه کوي، اخلاص پکار دی، خشوع پکار ده، د لمانځه د معنا پوهیدل او د هغه د لارښوونو عملي کول هم مهمه خبرې دي. نو که غواړو چې لمونځ مو پر روح او روان ژوره اغیزه وکړي باید لمونځ په بیړه ونه کړو، د هغه معناوې زده کړو، په خشوع ادا کړو او هڅه وکړو چې د لمانځه اخلاق له جماعته او مصلا څخه خپل ورځنی ژوند ته هم انتقال کړو. نو رابه شو درانو اوریدونکو، د زموږ د خپرونې اخري شیبې دي. راځئ چې نن له ځانه سره پوښتنه وکړو چې لمونځ به یوازې د فرض د ادا کولو په توګه نه کوو، بلکې هغه هڅه به کوو چې د لمانځه روح زموږ په شخصیت کې ښکاره شي. که لمونځ کوو نو باید صبر مو زیات شي، که لمونځ کوو باید اخلاق مو ښه شي، که لمونځ کوو باید د خلکو حقونه مراعات کړو، که لمونځ کوو باید له ظلم او بدۍ څخه ځان وساتو، که لمونځ کوو باید له الله تعالی سره زموږ اړیکه پیاوړې شي، ځکه لمونځ یوازې د مصلا عبادت نه دی، لمونځ د ژوند د اصلاح ښوونځی یا مدرسه یا مکتب هم دی. نو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع وه د لمانځه روحي او رواني اغیزې پر مسلمان انسان. موږ وپوهېدو چې لمونځ د مسلمان لپاره یوازې یو عبادت نه دی، بلکې د الله تعالی سره د اړیکې، د زړه سکون، د امید، صبر، توکل، ځان کنټرول، نظم او د اخلاقو د اصلاح یوه مهمه وسیله ده. یا الله موږ سره مرسته وکړه چې ستا ذکر، ستا شکر او ستا ښه عبادت وکړو. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی مهربان الله سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله